په اصولو کې دان نه کوي. ډېر ښه ورور، ډېر ښه. اے عثمانه چې د دې ګران دي ته د بختور کې د پوسو کې چې ځان سره تیل وېسم کو بختوړي نه بختوریا د ځان سره درنجېدلې کټله تیل وېسم ته بیا ووایه بختوړیا بختوریا په مور دې ومنډم مور شولیا. ډېر ښه. عثمانه 2000 روپۍ زما د طرف نه شوې ښه په دې جواب. صحیح ده صحیح ده ښه. څو روپۍ شوي؟ 2000 روپۍ وروړی د یو ملګري راکړي ښه 2000 ښه. دا زه چوټا بایجان ته لېږم. ټوټل 3202 روپۍ شو. عثمانه ما ورکو عثمانه مال دا راکا کنزل مار دی دا خارښتي دی پختلی دی ډېر ښه مالدار دی عثمانه دا مال راکا. مفتی رحمان کاکا دله چې ته دا روپۍ ورکوې په ما سم سوی راځي. ته وایي درته او ښکته د قلپۍ کې د څه درهم نه لوړي که نه دغه برابر ده. د روپۍ ما ورکوه ډېر ښه مالداره دی. که کته د ځان ته انجه ایښې ده ډېر ښه مالداره دی. ټول ورځ دلته کنځل کوي. یو ملګری دی هغه وویل عثمانه زما د طرفه وروری له 1002 روپۍ شوې ښه. 1002 خدای دې جنت الفردوس نصیب کړي. هغو دې خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي. هغو دې خدای د ایمان ګټه ورکړي او خدای دې د بد عملو ګټو وټو نه بچ وساتي. دنیا او آخرت ته ورته خدای پاک دواړه ګل و ګلزار کړي او خدای دې جنت الفردوس نصیب کړي. ما ته په کې سوره کوي په چې د غڼونو سترې درکې د غڼونو ما ته په سوره کوي څنګه ما ته په وروری دله کې پکې پیره کوي. عثمان د وینا کوي چې ما ته به څوره کوي. هر بازه به خوښه د خپله د دواګانې ګوره بیا سر خوري دوا یې درته وکړه. بل دی پکې عثمان ده پکې شاته دی سیکا اوس غوږه ته کېده دا پکې شته پکې لا وروری ورک پکې نه دي. بیا هم لړاکو سلامونه دا پکې لا شته وروری ورک نه دي ښه. وخته که عثمان پرېږده ما ځان سره که بس دی بل ته وکړي عثمان پرېږده عثمان به زه پرېږدم او تا به ملګری کړم دا بس سلامونه مفتی رحمان صاحب سلامونه. عثمان سره زموږ داسې ملګرتیا ده نه ما سره داسې د یو ورځې دوه ملګرتیا نه ده نه ما سره هم وکړه که نه ملګرتیا. که موږ د یو بل سرونه دواړو له چوپه یې شوه چوپه یې که چوپه یې که. السلام علیکم بختوریا. السلام علیکم بختوریا. وعلیکم السلام. اوره ښه جواب وره. نکم وعلیکم سلام نکم غنونو ساتره سهار مالی وختي او که اوس درته زه ویم بختوریا نو ما ته به څه وي. غړند نسور مفتی کاکا څنګه یې ښه برابر یې خارښتي بختکه بختوریا بختی ساتره کاکا چاته بختی ساتره کاکا خامخ خبرونه کوه من په خبره پس تاغه څټوکې غوړاوه جناکې په پرور د کمر ور غړاوه بختوریا درنجېدلې کټله درشمه راشه نه کته را سره دې درنجېدلې کټ ته راورسې نه ته خپل ایمان معلوم کې الا علي سوزي مفتی رحمان کاکا څنګه چلې؟
چل به ښه شي خو خدا دې را سره شپې له درنجېدو له هم راوسته چې پته یې ولګي کله یې درولو کله دې بختکه کله دې په کار ده چې درې ولو چې دا په ما پورې دا تېرې پاتې نه وي چې خبرې